څنګه الله حسرت صاحب وایه که نه ژوند دې څنګه تېرېږي ته خو دغه شوی که نه ریټایر شوی که نه نوکرۍ نه ریټایر شو اوس څه مصروفیات دي اوس بس داسې خاص مصروفیت نشته دی بس کور یو کتابونه ګورې او بس لږه ډېره مطالعه کوي او لیکل هم کې کوي خپل وس مطابق ما خو اورېدلي وي تا وایي څه ناول یې دي که څه دي افسانې دي څه دي ترجمه کړي انګریزۍ نه او ما د دوه ناولې چې دی نو د انګریزۍ نه پښتو ته راوړولي دي یو ګوډ بای مسټر چپس په مخه دی دا خو ډېر دقیق او بل چې کوم دی نو ان اولډ مین اینډ د سی بوډا او سمندر او ډېر دا دوه ناولې ما مطلب دی چې بالکل دغه کړي دي او یو خو کمپوزینګ هم شوی دی ګوډ بای مسټر چپس په مخه دی نو دا به حسرت صاحب دا به کله چاپ کې دا خو چاپ کول پکار دي دا داسې دغه چې کم دی فکشن لکه فکشن خو هم زمونږ پښتو کې ډېر کم دی که نه او بیا د انګریزۍ نه لکه چې ترجمې دا خو ډېر زیات ضروري که نه نو دا خو تا ډېر لوی کار کړی او په کار دا دی چې دا ته چاپ کړي بس چاپ ته خو مې اراده ده که خیر یو پیره چې دی نو دغه ناول چې کوم دی نو ما په خپل او زوی نجم واحد موږ مطلب چې کمپوز کړی دی خو هغه املا دغه چې کوم ډېره یعنې پون زوړ دی نو اوس ما دا ښه دی چې نوي پون ته چې دی راواړو نو هغې دا دی چې کار شروع دی کوو او چې کله څنګه کمپوزینګ وشي دغه پروف ریډینګ هغې نه دغه دی چې لکه د طبعات په کالو باندې حسرت صاحب تاسو خو به هغه چیل رساله هم ویسته که نه دغه نه ډېره مزېداره وه ډېره او یاره جي بس د هغې د یادونو غوږو باندې چې کوم دی نو اوس ټایم تېرو کال 2000 نه مطلب دی چې مونږ دغه د دغې اوله ګڼه چې کوم دی نو او بیا چې کوم دی د 2015 پورې چې کوم دی نو دغه چلېدلې ده هر درې میاشتې بعد به یو ګڼه راتله تقریبا 15 ګڼې چې کوم دی نو هغه منظریان ته راغلي او جي او مطلب دی چې په هغې کې ما سره ډېرو کسانو لکه دومره کار او دومره زیار هغوی په خپل دا باندې کړی دی چې لکه د هغې رسالې زه به دا ووایم چې د هغې هغه ساګانې چې کوم دی نو هغه سیوا کړې وي خاص کر زه به د سید نظیرالحق کریم صاحب او د فیض ګدون ملګري فیض ګدون صاحب دغه به ذکر به وکړم چې زه په ایماندارۍ زه د خپل د زړه زه دا وایم چې دا دوه کسان اسلام آباد کې نو کېدای شي چې دا رساله ډېره مشکلاتو سره مخ او مالي مرستې هم مطلب دی چې ډېرو کسانو د اسلام آباد کسان دی ملګري اسلام آباد ادبي ملګري په هغې کې چې کوم دی نو میمرې شفق صاحب دی اکبر سیال صاحب دی رفعت خټک دی اسد ګدون دی او مطلب دی چې اقبال حسین افکار صاحب دی هغوی چې کوم دی نو ما سره وخت په وخت باندې مطلب چې د قلمي مرستې او مالي مرستې کړي دي او دغه وجه ده ما مطلب چې په هغې کې ډېرې کمې دغه چې زما د جیب نه راشوي عبدالله جان لاله هم په هغې کې مطلب چې عبدالرحمن عطا صاحب په هغې کې چې دی کړی او داسې ډېرو کسانو د بهر نه چې دي خو زه صرف خبره لکه ستاسو سره د اسلام آباد ادبي نو دغه سلسله وه هغه چې دی نو روانه وه بیا 2005 کې لکه مطلب دی چې 2015 کې دغه رساله او افکار صاحب زما په خیال باندې رساله اخبار ډایجسټ یا مطلب دغه شروع کېږي هم دې لپاره چې بند شي نو بس دا مطلب دی چې موږ شروع کړه دغه شول او بس هغې دغه دا شو چې بس
2015 کې چې کوم نه رساله نو دغه وخت خو لکه داسې وکنه حسرت صاحب دا لکه یو خدا و چې هغه دهشتګردۍ هغه دغه شروع که نه 9/11 نه وروسته دغه وکنه نو که د خیال نو هغه بیا په دغه وخت کې که خیال کړی نو د ادبي اکټیویټیز هم چې دی هلې ځلې ادبي چې دی نو دا ماندې شوي وې که نه او لکه دغه رساله وه تاسو نورو خلکو ویسته او ورسره دا موبایل نټ هغه ورځو کې دا موبایل نټ ګوره قدرت کار ته ګوره نن سبا خلک وایي که نه آنلاین پروګرام دا آنلاین ګوره زمونږ په دې موبایل باندې به زمونږ د ځوانانو شاعرانو ادیبانو نیټونه یې جوړ کړي او هغوی به په هغه کانفرنس کال به یې دغه کو که نه او په هغې به هغې مشاعرې کولې ډسکس به یې کول دغه به یې کول هغه ورځو کې لکه زه وایم چې دې خلکو ګوره ادبي اکټیویټیز نور اجلاسونه نه کېدو دستورې نه کېدې نو دغه شي چې دی نو دا پښتانه شاعران او دغه خلکو چې دی تاسو شو دا رسالې چې چا ویستې یا دغه نیټونه چې چا چلول دوی ګوره ډېر لوی کار کړی دی بلکل او بله زه لکه شعر په حواله باندې چې په هغې کې مطلب چې ډېرې د پروف غلطۍ هم پکې وې خو یې خیره خو چې سړی کار کوي نو پکې څه لږه ډېره غلطي به هم کېږي که نه بل دا دی چې لکه ډېره کوچنۍ دغه وه په څپې چې دی نو اول خو مونږ زیاتې دا کړې د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی د هغې څپې ډېرې دغه شو محدود شولې نو په هغې کې به داسې دغه هم پکې راته ځینو ملګرو به نظم یا دغه به چې کوم دی نو زیات په غزل به هم چې دغه په وخت د څپې د کمی په وجه باندې به هم داسې دغه وشو چې موږ په دې مجبور ډېره یو شعر یا څه دغه به هم ترېنه کم کړل خو لکه موږ به هغه څپې چې څومره ځای وفات و نو هغه به چې کوم دی نو موږ دغه بیا به وروستو هغوی به بیا مطلب چې تپوس به یې وکړو چېرې دا څه دغه هما ورته لکه ښه په دغه باندې وایي چېرې دغه شانتې چل دی دغه کم و نو وایي چې زه مطلب چې حاضري پکې ولګي دغه غزل دې 15 شپږ شعرونه پکې راغلل خو نور مطلب دی چې دغه شو نو هغه بیا به خیر چې شي دغه چل او بله خبره دا دی چې زما لکه تجربه یا دغه دومره داسې کسان لکه اوس قمر صاحب رئیس صاحب داسې خط رالېږلی و هغه رالېږلی دی په هغې کې اخري فکره چې کوم نو هغه ډېره زیاته دغه لکه په یو بل پورې دغه کړې وي خو ما مطلب دا چې د لیکوال د یېرې نه ما ماته چا خو مې بیا به وایي چېرې ته دغه تا چې هم نه کوته مطلب چې څنګه چې دی نو رساله چې دی دغه کې نو هغه هم حالانکې مدیر یا مطلب چې چلوونکي دا فرض دي چې هغې کې څه کوم مواد دي د هغې لکه هغې باندې ابجکشن کېدي شي یا مطلب چې دی هغه ایستل پکار دي او بل دا چې ما شفق صاحب ته ما مطلب دی چې لکه ونه ښودل هغه نور کوي ما مطلب چې هغه ته ښودل چې یاره دا مواد راغلي دي دې کې څنګه حساب کتاب دی په دغه پیره باندې ما مطلب دی چې ونه ښودل هغه نو هغې نه بیا اسماعیل ګوهر صاحب دوی مطلب دی چې هغه دغه شروع شو لفظي هغه علاقایي جګړه چې نه نو هغه دغه ته راغله ناموس د چیل ته راغله او بیا چې کوم نه په هغې کې بیا نورو شاعرانو په هغې کې مطلب دی چې برخه واخلې د هغې جوابونه او دغه لکه ډېر لوی دغه په هغې کې لکه مبارزه دغه پکې شروع شوی یو بل دغه که نه نو هغه غلطي مطلب که سیرای صاحب اور یا مطلب چې اسماعیل ګوهر صاحب یا زموږ بل لوی شاعر درګې رحمت شاه سهیل صاحب نو هغه غلطي زه منم غلطي زما کېدی چې کله دغه زه په دې پوه مچېره کو دا فکره دا اخیری دغه په دې کې چاپ شو نو دې نه مطلب چې شخړه اونته جوړېدی شي خو لکه ما زه زما تجربه نه وه زه مطلب دی چې لکه یو قسم دغه کې لکه تاسو قصدن او دغه نه وکړه او ته لکه دباو نه تا لکه احتراما لکه هغه کمر سره دی بیا داونه چېره مونږ دغه کړو او دوی چې دغه ته نه پرېښودل او بل دا چې د چیل
ډېر دغه خلکو خطونه د هغې کې راځي چې یاره دا ډېره ښه دغه دی ایون تر دې پورې لکه مطلب چې اسیب کاکا خیل لکه پرنسپل دی د باجوړ کالج کې په هغه دغه کې نو هغه زه د هغه ډېر چې کوم دی نو سپاسګزار شکرګزار یم چې لکه هغه یو ذاتي خط دغه ته رالیږلی و شفق صاحب ته او په هغې کې مطلب چې د چیل ذکر کړو زما د چیل ذکر یې کړو ما ته دعا کړې وه چې خدای پاک چې دی نو دې رافت نه راکړي او دا چې دی نو پښتو ژبه به نه خرابېږي چې دغه شانتې لکه مطلب دی چې تکړه کسان دي بهادران دي دغه یې که نه څه د هغوی چې دی نو شکریه ادا کوم او مطلب چې دغه شانتې جدا خط لیک یې رالیږلو چیل ته هغې کې دا کړ بس نوم کې دغه راته چې اسیب کاکا خیل او داسې به دغه شان دی او زما هغوی چې کوم دی نو زه د هغوی شکریه ادا کوم په دې ښه دغه ورځو کې خو زه په دې هېواد کې ومه که نه صابر صاحب سره ایډیټر ومه ما ته هغه شي داسې لږ لږ راته یادېږي چې ما هم په دې چیل باندې څه لیکلي وو هغه لکه چې هغه به در سره که نه هغه چې کوم دی نو ما ته یاد شو یو کار چې به تاسو ډېر ښه لیکلو عبدالواحد او د هغه چیل د سرحد لاندې ماته چې تاسو چې کوم دی نو لیکلو زه ستاسو مطلب چې سپاسګزار یم نه چې دغه مضمون به در سره یي که نه نه مضمون را سره چې دی نو زما ځکه چې موږ دا کورونه خو تا ته په اسلام آباد کې نو د سامان دغه سره او د سکون سره سره مطلب دی چې زموږ د مطلب چې هغه ریکارډ هم خراب نو په دې نه هغه مضمون ما سره چې دی نشته هغې ته زه ډېر لیوال یم زه چې هغه به زه کم دی چې دی مې را پیدا یاره دا به چېرته په دې دغه کې چې دی نو نېشنل دغه نه دی لایبرري ارکایو نېشنل لایبرري ټیک ده میلوډي کې سره دې کې به دا نه میلوډي کې نه هغه نېشنل لایبرري نه ده غټه هغې کې راځي دغه شته که نه فعلونه به وي نور هم مطلب دی چې ډېر کسانو ته اسلام آباد صرف دا کوم چې هغوی رفت خټک صاحب هغه مطلب چې لکه په دغه کې هم د هغه د فن دغه هنر دی په ټایټل دغه کې هغوی به چې کو لسدګدونه مطلب چې یو ټایټل چې کوم دی نو بای کې راکړی او نه ټول سنزاده زموږ ملګري چې کوم دغه دی نه هم هغوی اول هم مطلب دی چې مالي مرسته چې کړې وه دا رساله موږ مطلب دی چې لکه په دې طریقه باندې منظرې هم ته چې راوستې وه او صرف او په هغې کې چې نو لکه دا موږ لیکلي چې موږ وایي چې د نوي پوله چې کوم دی چې د هغې لکه زما غوندې چې نوي دغه شوي ادب ته رایي چې د هغوی حوصله افزایي خو د هغې مطلب هم دا نه وګڼي چې موږ د هغې رسالې د چیل معیار چې کوم دی نو هغه او دا اول موږ مطلب چې د کاټلنګ دغه وپېکو د کاټلنګ نه بیا مطلب چې موږ اسلام آباد درې میاشتې چیل ښه نو اوس خو به راسره څه کلام شریک کړې که نه یاره جي څه نوې څه راته ووایه څه ډېره موده پس شریان دغه شوي یاره جي بالکل تاسو ووایه نو زه به خپل د وس مطابق چې ما څه لیکلي به بالکل تاسو سره چې دی نو زه شریک کړم دا درې شعر دي جی نو دا تاسو ته وایم پتا مې سود چې خوشحالي جانانه پتا مې سود چې خوشحالي جانانه واخله ګلونه د سپرلي جانانه ډېره پتا مې سود چې خوشحالي جانانه واخله ګلونه د سپرلي جانانه او راځه چې په قرار تېره شي راځه چې په قرار تېره شي دغه څو ورځې زندګي جانانه او راځه چې په قرار تېره شي دغه څو ورځې زندګي جانانه او ښه شخصیت او سپړ د ذهن لري ښه شخصیت او سپړ د ذهن لري تا سره ښایي شاعري ډېره شکریه دا چې کوم دی نو غزل دی ارشاد زړه مې د ځان سره په جنګ شو یاره کلي ته ځم زړه مې د ځان سره په جنګ شو یاره کلي ته ځم د خاموشۍ له شوره تنګ شو یاره کلي ته ځم او سخ ښکلی رنګ د را پرېښودی چې له کلي راغلی سخ ښکلی رنګ د را پرېښودی چې له کلي راغلی که چېرته رنګ مې ستا په رنګ شو یاره کلي ته ځم او په ننواتو جرګو ستړي شوم په خوله مې نه کړې په ننواتو جرګو ستړي شوم په خوله مې نه کړې له اوبو نرم زړه دې سنګ شو یاره کلي ته ځم
په ننواتو جرګو ستړی شوم په خوله مې نه کړې له اوبو نرم زړه دې څنګ شو یاره کلي ته ځم او ما په یوه نقطه راټول کړو د غزل په هیله ما په یوه نقطه راټول کړو د غزل په هیله رنګین خیال زما چنګونګ شو یاره کلي ته ډېر لا ډېر او نه مې قطه کړه رباعي نه مې چاربې ته جوړه نه مې قطه کړه رباعي نه مې چاربې ته جوړه قلم په ښار کې رانه زنګ شو ډېر لا ډېر ښه او اوس منتونه راته مه کوه د پاتې نه یم اوس منتونه راته مه کوه د پاتې نه یم دا خور په ذهن مې کاټلنګ شو یاره ډېر ښه ډېر او زړه مې د ځان سره په جنګ شو یاره کلي ته ځم د خاموشۍ له شهرتنګ شوم یاره کلي ته ډېره مننه تاسو ډېر ښه ډېر